او که زما کلی سندریز نه وی نو یا لیونی، که زما کلی سندریز نه وی نو یا لیونی، هلته چینه به نه وه هلته به چینار نه. ستاسو په ښار کې خو زه هر دوکان ته ورغلمه، ستاسو په ښار کې خو زه هر دوکان ته ورغلمه، ستاسو په ښار کې به په کوم ځای کې لونګ پیدا شي. نصب رښتیا چې د خپل قام د ازادۍ په ننګ شهید و، په قبر د هغه سړي جنډې نه ښکارېدې. ما ویل چې کله وخت راشي د حق نو دا به چوپ وي، ما ویل چې کله وخت راشي د حق نو دا به چوپ وي، دا خولې ما ته د مخکې نه څه خولې نه ښکارېدې. د قادر خان صاحب په دې شعرونو باندې بلنه ورکومه قادر خان سیال صاحب له چې راشي او خپل کلام تاسو سره شریک کړي. ډیره زیاته مننه. په سټیج ناستو ملګرو، مخامخ ناستو ملګرو، ټولو ته د زړه له تله ستړي مه شئ، په خیرالی ویم. مولانا خانزیب صاحب د غونډې په حواله باندې ډېرې ګټورې خبرې وکړي، سیاسي اړخ یې موچړو، ادبي اړخ باندې هم خپل نظر وړاندې کړو. زما په خیال دغومره خبرې به پوره وي، وخت هم کم دی، د مانځه ټیم نږدې دی، او خاص کر د مخفي ادبي غورځنګ د ټولو ملګرو د زړه له تله مننه کومه چې ماته یې په دې دومره خوندوره غونډه کې د ګډون بلنه راکړه، او خصوصي د دې سکول د پرنسپل صاحب او د ټولې انتظامیې د زړه له تله مننه کومه چې هغوی ادب د سکول د هلو ځلو سره تړلی وساتو، او په راتلونکي وخت کې هم دغه هیله کوو چې دوی خپل تعلیمي کم بیکګراوند چې دی د دې سره ادبي هلې ځلې شریکې کړي. ډېره مننه. مولانا خانزیب صاحب څه خبرې وکړي، په هغې کې زما په ذهن کې ډېر ځینې سوالونه هم راپورته شو، خو اوس چونکې وخت ډېر کم دی نو هغه ټیم غواړي، نو بس شعرونه به خپل ووایم یو څو چې که سر شي له مودو مې دا ارمان لټوم ګرځم، که سر شي له مودو مې دا ارمان لټوم ګرځم، پر هر وطن له مې درمان لټوم ګرځم، او چې وخت له د خپل فکر د اظهار څپېړه ورکي، چې وخت له د خپل فکر د اظهار څپېړه ورکي، د دې قاتل نظام ځنې باغیان لټوم ګرځم، او چې راز د صداقت د جوسې نه معلومیږي، چې راز د صداقت د جوسې نه معلومیږي، کاروان له د منزل داسې یاران لټوم ګرځم، او په دومره بلا خلکو کې انسان مې پیدا نه که، په دومره بلا خلکو کې انسان مې پیدا نه که، په دومره بلا خلکو کې انسان لټوم ګرځم. او یو دوه درې شعرونه نور چې ګرانه خبره وه په هر یو ځای کې چرته کېده، ګرانه خبره وه په هر یو ځای کې چرته کېده، د دار په سر باندې د ژوند د لارې سر ته کېده، ګرانه خبره وه په هر یو ځای کې چرته کېده، د دار په سر باندې د ژوند د لارې سر ته کېده، او د هاړ په لمر په مزدورۍ کې مې هم نه ده شوي، د هاړ په لمر په مزدورۍ کې مې هم نه ده شوي، څومره ګرمي چې به مې ستا د حسن نور ته کېده، د هاړ په لمر په مزدورۍ کې مې هم نه ده شوي، څومره ګرمي چې به مې ستا د حسن نور ته کېده، که لږ څه سیر پکې پیدا شي، که لږ رنګ پیدا شي، که لږ څه سیر پکې پیدا شي، که لږ رنګ پیدا شي، څومره به ښه وشي په دې خاوره چې بنګ پیدا شي، که لږ څه سیر پکې پیدا شي، که لږ رنګ پیدا شي، څومره به ښه وشي په دې خاوره که بنګ پیدا شي، ستاسو په ښار کې خو زه هر دوکان ته ورغلمه، ستاسو په ښار کې خو زه هر دوکان ته ورغلمه، ستاسو په ښار کې به په کوم ځای کې لونګ پیدا شي. ته لږ راپاڅه زما څه کار دی، ته لږ راپاڅه زما څه کار دی، دا سړی پرېږده دا خو وزګار دی، ته لږ راپاڅه زما څه کار دی، دا سړی پرېږده دا خو وزګار دی، دلته خو هر یو مشال کاپر دی، هلته خو هر یو نجیب پدار دی، دلته خو هر یو مشال کاپر دی، هلته خو هر یو نجیب پدار دی، دلته خو هر یو نقیب وحشي دی، هلته کې هم دغسې کار دی. او زاړه منم له دې نه ښکلی بل یو ښکلی ښار نه و، منم له دې نه ښکلی بل یو ښکلی ښار نه و، خو محبت ته پکې یو سړی وزګار نه و،
منم له دې نه ښکلی بل یو ښکلی ښار نه و، خو محبت ته پکې یو سړی وزګار نه و. زه خو یې هم ملګرو هېڅ په مذهب پوهه نه شوم، زه خو یې هم ملګرو هېڅ په مذهب پوهه نه شوم، هغه سړی پکې په لار و چې په لار نه و. زه خو یې هم ملګرو هېڅ په مذهب پوهه نه شوم، هغه سړی پکې په لار و چې په لار نه و. هلته سندره مړه ټپه مړه و غزل شهید و، هلته سندره مړه ټپه مړه و غزل شهید و، هلته منګی نه و رباب نه و سیتار نه و. هلته سندره مړه ټپه مړه و غزل شهید و، هلته منګی نه و رباب نه و سیتار نه و. او زه په دنیا پسې د ځان دپاره نه وم تلی، زه په دنیا پسې د ځان دپاره نه وم تلی په دې ومه چې ستا د غاړې هار نه و. زه په دنیا پسې د ځان دپاره نه وم تلی په دې ومه چې ستا د غاړې هار نه و. که چېرته ما ستوري په لاس کې رانیولی شونو، که چېرته ما ستوري په لاس کې رانیولی شونو، ستا په جبین به د خالونو هډو شمار نه و. که چېرته ما ستوري په لاس کې رانیولی شونو، ستا په جبین به د خالونو هډو شمار نه و. او که زما کلی سندریز نه وی نو یا لیونی، که زما کلی سندریز نه وی نو یا لیونی، هلته چینه به نه وه هلته به چینار نه و. که زمونږ کلی سندریز نه وی نو یا لیونی، هلته چینه به نه وه هلته به چینار نه و. او زمونږ د کلي د مولا به درته څه ویم سیاله، زمونږ د کلي د مولا به درته څه ویم سیاله، داسې کم کار و چې د ده به پکې کار نه و. زمونږ د کلي د مولا به درته څه ویم سیاله، داسې کم کار و چې د ده به پکې کار نه و. دوه شعرونه ویمه بس کومه صحیح ده. که درته یاد شي چې هغه یاري تازه کي سړی، که درته یاد شي چې هغه یاري تازه کي سړی، خوښه دې نه ده چې زړه یاري تازه کي سړی. او دا د ځوانۍ د لسو شلو یارانو نه ښه وي، دا د ځوانۍ د لسو شلو یارانو نه ښه وي، په سپینه ږیره چې یوه یاري تازه کي سړی.